دغه مرکز د پکتیکا د خیرکوټ ولسوالۍ په جګو غرونو کې د روبیټر په وسیله د مخابرو او نورو اړیکو د نښلولو مهم مرکز و چې د پکتیکا د اوسني اطلاعاتو کلتور رئیس محمد امین حذیفه له لوري جوړ او اداره کېدل. په هیواد کې مطبوعاتي شنونکي او خبریالان په دې نظر و چې د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد نه یوازې دا چې یو ښه ویاند او مسؤلیت پیژندونکی شخص دی، بلکې هغه د هیواد د ټولو ولایتونو د رسنیو له مسؤلینو سره د ورځنیو پیښو په اړه معلومات په وخت او په دقیق ډول شریکول چې دې کړنې د تېرې ادارې ټول مسؤلین او ماهرین ورخطا کړي وو. دې سیمې ته تګ اسانه او د هر چا د وس خبره نه ده. نږدې 60 کیلومتره لاره په غرونو او خوړونو کې تیره شوې چې ډېر کم خلک ورباندې تګ راتګ کولی شي. د دې ارتباطي جونګړې سره نږدې کلي او کورونه نشته. په ورتلو یې یوازې تور غرونه او ویرونکي ځنګلونه ښکاري. هوا یې ډېره یخه ده، خلک یې غریب او د څارویو ساتلو چاره مخ ته وړي. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په دې اړه پکتیکا ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې د افغانستان اسلامي امارت د خپلو ورځنیو کارونو د پرمختګ او همغږۍ لپاره له دې جونګړې څخه کار اخیستل او د خپل هیواد څخه مو ټولې اړیکې کنټرولولې. هغه وویل چې په دې سیمه کې مو د پکتیکا د مرکز او ولسوالیو د ټولو مسؤلینو او مجاهدینو ترمنځ مو په ښه کیفیت اړیکې ټینګولې او ټولې ورځنۍ کړنې مو په خپل وخت له ذبیح الله مجاهد سره د ولایت په سطح شریکولې. موږ دا شیبه د پکتیکا ولایت په یوې وړاندې ولسوالۍ خیرکوټ سیمې په هغه سیمه کې ځای لرو چیرې چې د افغانستان اسلامي امارت له یوې جونګړې چې تقریبا د اطلاعاتو او په ټوله کې د ټولو د اسلامي امارت د مسؤلینو ترمنځ د اړیکو ټینګولو تر ټولو مهم او په یوه جګه څوکه کې لوړ مرکز ده. دلته دغه کس چې ګورئ اوسنی د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ رئیس حذیفه دا پخوا د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مجاهدینو او په ټوله کې د ټولو ولسوالیو د اسلامي امارت د مسؤلینو ترمنځ همدغه کس اړیکې ټینګولې. دلته روبیټر یا د مخابري سیستم فعال و. تر ډیره بریده پورې به دته ګڼ مسؤلیتونه ورلګاړي. ځینې خبرې داسې هم کې چې په دغه سیمه کې موږ په لوږه تنده ان تر دې چې تر بارانونو او واورو لاندې هم دلته دندې ترسره کړي. د هغه وخت دوی وایي موږ خوشحاله وو دا چې اوس افغانستان بشپړ د دوی په واک کې ده. دوی اوس هم همدغه وخت ارمان کې. موږ دا شیبه له حذیفه صاحب سره حذیفه صاحب ستړي مه سئ، هر کله راسئ. ستاسو جنګړه، ستاسو 60 کلنې مبارزې کور څومره مهم کور و او څه ډول وتوانېدلی له همدغې یوې جنګړې مو د ټول افغانستان بیا د ټولې پکتیکا ترمنځ د مجاهدینو اړیکې وڅارلې. تاسو ته هم ښه راغلاست، تاسو ته هم سلام وسه. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه موږ چې کله مبارزه شروع کړوله نو په اوله وختو کې خو حالاتونه ډېر سخته وو، نو بیا موږ د خپل منځي اړیکې ډېرې شکېدلې وې. نو بیا بس موږ دلته په د خپله پکتیکا کې وګرځېدلو، دغه مو لوړه څوکه یو لوړ ځای پیدا کړو. نو دا داسې موږ وکتل موږ له خپل ولایت له خپلو ملګرو سره د ټولو مسؤلینو سره په ښه توګه رابطه کېدله. هم د ټلیفون له لارې، هم دلته واټساپ کار کول، هم دلته مخابرې کار کول، هم له بیټرو کار کول. نو موږ دغه ځای کې له ټولو ملګرو سره ښه رابطه کېدله. نو ته موږ وتوانېدلو چې دلته یو ځای جوړ کړو. دلته د موږ د مجاهد صاحب ذبیح الله مجاهد صاحب دغه په موږ ته په لګښت باندې دغه یو کوټه وه موږ ته جوړه کړه او موږ له دغه ځای کې رهبري کوله. او د موږ د پکتیکا د ولایت څومره مسؤلین تېر سوي وو، والي صاحبان چې وو، الله تعالی د خیر ژوند ورکړي، هغو ټولو موږ سره تر 60 کلنۍ مبارزې سره موږ ټولو له ما سره ښه همکاري او ښه وخت دلته تېر کړی او پوره همکاري به یې کوله او موږ له دغه ځای کې مبارزه کوله. او حذیفه صاحب دغه سیمه چې ډېره لوړه سیمه ده او تر ډېره بریده پورې په شاوخوا کې نږدې نه کلي، دوکانونه، حتی بازارونه نه لیدل کېږي. دلته د ژوند تېرول هم خورا سخت کار و. ستاسو ژوند څه ډول تېرېدل دلته؟ موږ الحمدلله دلته نه بازار شته نه نور امکانات شته، نو موږ ژوند دلته الحمدلله ډېر خوشحاله تېرېدول چې دلته به داسې و کله به بارانونه و هم دلې به و، کله به واورې وشوې. او دا یو داسې ځای ده چې یو غرنۍ علاقه ده. په دې علاقه کې به نور مشکلاتو به د تېرول بنګنو له سیمه یو داسې علاقه ده دلته تاسې شاته وینئ. دلته به لیوان هم ډېر وو، خو موږ الحمدلله دلته ښه مبارزه وکوله او ډېر خوشحاله وخت مو دلته تېر کړو. د خلکو همکاري کله چې موږ تاسو سره رالو دې سیمې ته، خلک تاسو ته ځانګړې مینه درکوي. خلکو همکاري او بیرته تاسې هغه مینې چې تاسو له دې مبارزه پیل کړې وه کله چې وینئ څه ډول احساس کوي یا څه ډول فکر کوي؟
موږ د دې خلکو چې بیخي ډېر خوشحاله یو. موږ دلته 20 کاله وخت تېر کړو، د الله تعالی یو نصرت و چې دلته موږ وخت تېر کړو، موږ باندې نه چاپه واولېده نه شی و. دا د موږ خلکو ولس له موږ سره همکاري وه، او ولس اوس هم دلته راغلو، ولس له موږ سره ډېره مینه لري، او موږ هم دا ولس سره دومره مینه لرو چې کله راسو چې بیخي تر ډېر خوشحاله یو. د خپل خلکو ولس ته راسو، دا ځورېدلي ولس ته، او دغه د ولس او د خلکو همکاري وه چې دغه خلکو موږ سره داسې همکاري کوله چې زه به د یو کوټه کې وم، دلته شاوخوا کلي نشته، خلکو به لرې لرې کلي ځکه چې کله کله ماته ډوډۍ راخیستې وه، ماته بیا دلته راوړه. حذیفه صاحب کوم وخت کې ډېر وېرېدی؟ ویرم کوم وخت کې وه؟ کله ډارېدی؟ دلته کوم وخت تاسو ته د خطري و؟ موږ ته لیل الحمدلله هېڅ کله وخت خطري نه و. کله چې به بنګنې او د ډرون هلیکوپټرې ډرون بنګنې چې به ډېر ګرځېدلې، هلیکوپټرې به ډېر ګرځېدلې، دغه وخت به موږ ته هم داسې ویره نه راوړېدله، صرف موږ به داسې ویل چې موږ نو په خپل شهادت باندې خفه وو، نه صرف یوازې هم داسې ویل چې دغه زموږ که دې ځمکې نه ولاړ شو، دا زموږ د مجاهدینو په خپل منځي رابطه کړ شوې. لیل الحمدلله موږ ته هېڅ کله مو ویره نه ده ولیدله، موږ به خپل شهادت ته ډېر خوشحاله وو. او اوس هم اسلامي امارت راغلی، زموږ یوازې دا ارمان زما پاتې شوی دی چې ما ول کش زه شهید شوی وی، د الله تعالی په دین شهید شوی، دا ارمان دې ما په زړه کې پاتې ده. حذیفه صاحب د کور هم 20 کاله تاسو له خپله کوره لرې پاته سوئ، کور، مور او پلار، ورونه، وریژونه، کلیوال، تربرونه ټول درنه پاته و. د 20 کاله چې ما چې خپل کور او کلیوال او هر څه رانه پاته و. په 20 کاله مبارزه کې ما هېڅوک نه دي لیدلي، نه ما دلته یوازې وخت تېر کړو، نه به څوک راکلی سوی، هغه به دلته یوازې نه سوی کلی چې د خلکو له ویرې به دلته نه سوی راکلی. او دلته موږ 20 کال تېر کړو، او دې چې ما ته به خلکو ډېر وخت کول چې ما ته دلته ته یو هغه وکوه، ځانګړی کور جوړ کړه. ما تر اوسه پورې واده هم نه ده کړی، هغه ما په دې خاطر نه ده کړی، د خپلې مبارزې په خاطر چې ما اوس ما په مبارزه کې به که نه فرق راشي، زه به په کور مصروف شم. بلکل ما واده نه کول، په دې خاطر نه کول چې مبارزه زه پای ته ورسوم، لا شهید سم لا اسلامي امارت راشي. خو لیله الحمدلله اوس اسلامي امارت راغی. تیر حکومت دا خبره هم تکرارا کړه چې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو اړیکې له بهر نه کنټرولېږي، دوی تر ډېره پورې دغه مخابراتي سیسټم یې له بهره جوړ ده. اما ستاسو دغه ځای چې له دې چې له دومره عادي ځای نه تاسو خپلې اړیکې کنټرول کړې، خپله مو دا وړتیا لرله؟ و الحمدلله دا مو وړتیا خپله لرله. نو دا خو د دښمن تبلیغات و، دا د موږ خدای تاسو دا زموږ ځای ولیدول، دغه ځای چې به مو ټول ولایت سره اړیکه ټینګوله او رابطې به مو کولې، او دا خو د دوی تبلیغات او له ټولو سره به مو ښه اړیکې ساتلې. نو موږ الحمدلله د دا هېڅ بل هېواد سره موږ تللي نه یو، نه مو بل هېواد اړیکه ټینګولې او نه ټینګېږي دا د مخابرو سیسټم، دا صرف د دوی تبلیغات و. ولله الحمدلله دلته به موږ دوی لیدلو، دوی به موږ سره په مخابرو کې کله کله خبرې کولې، وایي تاسو داسې خلک یاست، موږ ته موږ د دغې خاورې خلک یو، دلته یې درته اوسو. خو لله الحمدلله موږ دلته ورته اوسېدلو دغه مبارزه، او دا یوازې داسې ځای نه ده چې ما پکتیکا ته، ما به حتی د زابل ملګرو سره مرابطې کړو، د هغو کارل ممبر او غزني ملګرو سره، له پکتیا ملګرو سره، د درې موږ سرحد ولایتونه دي. او حتی حذیفه صاحب اوس کله چې تاسو نن دې ځای ته راغلی، خوشحالي در کې برېښي؟ موږ چې تاسو سره په دې سختو لارو کې را روان وو، او ستاسو موټر کې وو، ستاسو ملګري وو، سرحدي صاحب او نور ملګري ډېر په مشکله دې ځای ته راغلل، خو تاسو خوشحاله ښکارېږئ. جګ غره ته راغلي یاست، له کلي وړاندې راغلي یاست، له دفتر نه غره ته راغلي یاستئ، ولې د خوشحالتیا احساس کوئ؟ خوشحالتیا احساس خو ځکه کوو چې دا خو زموږ پخواني ځایونه دي چې دغه ځای کې موږ 20 کاله مبارزه وکوله، او دغه ځای کې موږ ډېر ښه وخت تېر کړو، او دا خلکو له موږ ته سخته مینه راکړې ده، خلکو له موږ سره سخته همکاري کړې دي. نو هغه احساس موږ ته، هغه یادونه موږ ته ذهن ته راځي، هغه د جهاد خاطرې او هغه ذهن ته راځي. نو ځکه دغه ځای دومره خوشحاله یم چې بیخي ډېر خوشحاله یم. بالکل. حذیفه صاحب که ستاسو خوښه وي ستاسو جونګړې ته ځو، ستاسو په جونګړه کې به وګورو چې ستاسو جونګړه څنګه وه، څه ډول جوړښت ده، بیخي عادي جونګړه ده. ځئ. سرچینې وویل موږ د غره په یوه لوړه څوکه کې جونګړه جوړه کړې وه، اوبه مو په شا وړې، ډېری وخت به ډوډۍ نه وه،
خو موږ به خپل کار نه درول. موږ تل هڅه کوله چې د خپل مسؤل له لوري ټول ورځني معلومات له رسنیو سره شریک کړو، تر څو رسنۍ هم درک کړي چې موږ ته په درنه سترګه کتل کیږي او معلومات په خپل وخت را سره شریکیږي. سختې ورځې مو تېرې کړې، چاپو د بې پیلوټه بریدونو څخه به وخت ناوخته ویرېدلو، خو خپل کار مو نه پرېښود. 20 کاله مبارزه دلته وکوله د پکتیکا د معلوماتو لپاره، د مجاهدینو د ورسره کېدو لپاره ما دلته مبارزه وکوله. نو موږ به دلته چې وخت تېرول یوازې دغه کوټه وه، نو په دې کې به موږ هره ورځ د خپلو مشینونو امارت مشینونو سره به معلوماتونه شریکول او د ګنټې ګنټې د وخت معلوماتونه مو شریکول. نو موږ دلته 20 کاله مبارزه وکوله. دا داسې ځای ده چې موږ دلته مبارزه سخته مبارزه وکوله چې په دغه ځای کې نه کلی شته، نه بازار شته او نه نور هېڅ امکانات شته. دلته موږ وخت تېر کړو، یوازې دلته د موټر لار هم نشته، د موټرسایکل لار هم نشته. موږ چې به دلته اوبه راوړې هغه به موږ په شا راخېځولې، نو هغه به موږ دلته په شا راخېځول، دلته به م راوړه. خو موږ دلته له دغه ځای څخه دلته به که څه یخونه به واورې به بارانونه، موږ دا ځای پرې نه کول. ولې موږ به دلته چې به وو، موږ د خپل ولایت مجاهدینو خپل منځي اړیکې به مې ټینګولې او د دوی په خپل منځ کې به مې رابطه کوله او موږ به مجاهد صاحب ته د ملت څه خبره پیښه شول، د سره به معلومات شریکول او د خپل ولایت مسؤلینو والي صاحب محترمه سره به معلومات شریکول. که برمل ده، که وړ ممی ده، که خوشامند ده، که واځي خوا ده، که څو ولسوالي دي، ټولو ولسوالیو سره موږ په ډېره اسانه توګه مخابرتي په ټلیفون لارې، واتساپ لارې موږ دلته رابطه کولی شوی. او دلته په موږ باندې ډېر مشکلات هم دلته تېر شو چې مړۍ به نه وې، اوبه به نه وې، لوږې تندې به وې، دغه بعد به بنګنې ډېرې وې، چاپې به ډېرې وې. خو بس بیا چې به بنګنې ډېرې یمخ زیاتې شوې او کوترې به ډېرې زیاتې شوې، بیا به موږ یو څه داسې دا ځای پرېښول. خو ډېر ځایونه زموږ له وخته دا موږ ځایونه تعقیب کړو. کلنۍ مبارزه سر ته پای ته ورسوله او الحمدلله کامیابه شو. او موږ ته به ډېر وخت خلکو دا خبرې کولې چې تاسې خدای داسې ځای اوسئ، نو چې نن به مو بنګنه وویني، که به م سبا وویني. نو ملګرو به دا خبرې کولې. موږ ته حتی له ډېره وخته به موږ خپل ملګري موږ سره نه یو ځای کېدل، نه به راکړو. ولې چې ستاسې ځای خو داسې تعقیب ځای ده، نو تاسو که بنګنې هر وخت وویشتلاستئ ولې به مو، نو دلته به څوک نه راکړو. او بل دلته دغه داسې ځای دی چې نه بازار شته، نه کومې اوبه شته، نه کلی شته. خو موږ الحمدلله د اسلامي امارت خپل مبارزه پای ته ورسوله او خپله ټینګه مبارزه م وکوله. او دلته موږ 20 کاله وخت تېر کړو او دغه موږ یوازې صرف د دې یوې کوټې چې موږ رهبري کوله، یوازې دا کوټه وه چې موږ رهبري ورچې کوله او 20 کاله موږ دلته وخت تېر کړو. نو په دغسې موږ ډېر وخت دلته تېر کړو او خپله مبارزه مو سر ته ورسوله. او موږ چې به دلته وو، که به نه بازار و، نه اوبه وې، نه یو شی هم نه و، ډېر به ستړي ستومانه وو. خو موږ لله الحمدلله دومره به خوشحاله وو چې دغه ټول جهان لکه موږ څه چاره کړی. موږ به د خپل هغسې دومره خوشحاله وو چې حد بیخي موږ به بیخي ډېر خوشحاله وو. اوس فتح راغلی ده، الحمدلله افغانستان اسلامي امارت راغلی ده، خو یقینا موږ د خپل ځایونه ډېر یادېږي، د افغاني وختونه موږ ته ډېر یادېږي، هغه وخت ډېر موږ ته یادېږي. محمد امین وایي 20 کاله مې خپل کور ونه لید، هره ورځ مې د شهادت هیله لرله خو ترسره نه شوه. یو شمېر خلکو به تبلیغات کول چې اړیکې له بهره کنټرولېږي، خو نن تاسو ولیدل چې موږ له همدې خټینې جونګړې ټولې اړیکې کنټرولولې او دا چاره مو په ډېره ساده وسایلو مخ ته وړه، خو زړ مو نه پکې راوست. دلته مو هغه صحنه هم انځور کړې چې محمد امین حذیفه به د مرکز او ولسوالیو له مسؤلینو سره د تلیفون او مخابرې له لارې اړیکې نیولې او له هغوی څخه یې د هرې صحنې معلومات ترلاسه کول. اروی السلام علیکم، خیر خیرت ده ولادي وساتت خیرت. ته ولې څوک عبدالهادي مول سره خبره کوې؟ که سیده ګومري چې خبره کوې، که زه الله مو وساته. نو موږ ته څه خدمت شته؟ و دغه الحمدلله بندر سیمه خو فتح شوه، تاسو ته مبارکي یایو. نو الحمدلله ډېر خوند یې وکړ، مشکلات نو موږ طرف ته څه خدمت شته عبدالهادي مول سره؟ علامة سپاره. السلام علیکم. السلام علیکم ولسه. الحمدلله ولسه تاسو ښه یاست؟ بخیر خیرت ته.
الله مو ساتي تاسو ښې طرف ته خیر د ملګري ښه دي چیرې یې مولوي صاحب دغه خوا طرف وتم خیر د تاسو خوا ته کراري ده و په ځای باندې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین وایي چې دوی د مخابرو له لارې په اسانۍ سره اړیکې نیولې هیڅ ډول ستونزه یې نه لرله او د دوی د روبیټر مسؤل به شپه او ورځ د خپل کاري ټیم په مرسته کار کول او هیڅ ډول وقفه به نه پکې راتله نوم خو ساجد ده شبکه مې زه د بلال مولوي صاحب د ډېر وخت ملګری یم تقریبا 11 کاله ما ورسره وتلي دي بلال چې کوم کوشش کوو ورته د ډېرو مجاهدینو له وسه تېره خبره وه سر د خلاص و بلال به ډېر لرې لرې سفرونه په موټرسایکل کول او د ډېرو مجاهدینو اکمال به کوو او بیخي ډېر تکلیفونه ایستو حتی چې موږ به لیده د موږ له وسه تېره خبره وه موږ پخپله داسې حیران پاته وو نو ده به ډېر کوششونه کول او ډېرې ښې رابطې به د مجاهدینو ترمنځ سره برابرولې او مجاهدین به یې سره پراکتیک کول او په ډېرو هسکو سکو به سفرونه کول او په ډېرو سختو ځایو به ده منظرونه کول هوا وختو به نو بلال خو ډېر تکلیفونه کړي حتی مجاهدینو ته معلومات کیږي هغه د ده په تکلیفو په زخمدو په سفرو خبر دی نو دا د ډېرو مجاهدینو له وسه تېره خبره وه بلکې تکلیفونه خو ټولو مجاهدینو کړي خو دوی بیخي زیات تکلیف کوو نو بلال خو ډېر ښه خدمت کړی دی امارت ته ووایستئ بلال چې له کوم ځای نه فعالیت درلود هلته ویل کېږي چې کور کلی دوکانونه هېڅ اسانتیاوې نه وې برابرې مګر ده په ډېرو ساده وسایلو د مجاهدینو ترمنځ مخابراتي سیستم کنټرول او یو له بله سره مخابرې وي څه وړ وضعیت و هغه مو لیدلی و همداسې و نه کورونه و نه یو څه و دلته د یو د غره په اسکه سکه کې کوټه جوړه کړې وه هلته به ده یو مخابره ورسره ایښې وه د مجاهدینو کنټرول به کوو مجاهدین به سره په رابطه کوو که به کوم خدمت والي صاحب له طرفه کوم امر به ده وشو ده به بیا مجاهدینو سره خبرې شریکولې له هغې څکې نه له هغه کوټې نه به ده رابطې کولې داسې ویل کېدل چې ډېر وخت به بلال حذیفه سره په همدغه جونګړه کې کوټه کې څوک نه و ګوښې به یې ځان اچاوه د دې لپاره چې مخاطره و یا په اصطلاح څه ستونزه جوړه نه شي هو همداسې و زه به ټول وخت بیا زه په دې کوټه کې تېروو څوک به نه و ورسره د امارت سړی د ډېر تکلیفونه یې کړي دي په غره کې یوه کوټه وه په هغه کوټه کې به ده شپه او ورځ ژوند کوو ښه پکې به مو یوه ورځ ورغل مو به یوه ورځ هم نه سترول ده به مو ټول عمر ورې تېرول نه کور و نه یو دکان و ټول وخت یې ورې تېرول چې د ربیټرو رابطې وي د والي رابطې وي ټول د امارت رابطې ټول ده کولې که ښه راپورونه وو د مجاهدینو څه راپورونه وو ټول به ده کول په شپه وو که په ورځ وو نه خوب ته خلاص وو او نه مړي ته خلاص وو د دوی دغه رابطې ستاسو څومره په ګټه وي او ستاسو لپاره څومره ګټورې وي او کله چې به مو دی ولیدل د ده ستړیا به مو څه ډول حس کوله د ده ستړیا یې مخ ډېره وه بیخي ستړی و ښه تکلیفونه خو ټولو مجاهدینو کول خو دوی یې مخ بیخي زیات تکلیفونه کول د ټول ولایت رابطې ساتلې که په شپه وو که په ورځ وو که په ژمي وو که په دوبي وو او نور هم د مجاهدینو څه رابطې وي ټول د سره کولې ټول رابطې سره کولې ټول مجاهدین سره خبرول که به د والي له طرفه وو که به د امارت له طرفه وو ټول رابطې کولې په دغه سیمه کې چې به کله تاسو نو هلته به دی تنها و د بیازې به و که د شپې مخابرو کې غږ پې و کوم دی بازیر و ستاسو مخابرو ته بې جواب ویل و دوی که په شپه وو که په ورځ مو په کله په وظایفه غږ وکړو وظایفه به که په ربیټ کې وو که په مقصد هغه په ټلیفون له لارې وو دستي به په سایه کې وو دستي به جواب راکړو تاسو بیا خپل معلومات په سم ډول یو له بله سره شریکېدل ټول معلومات شریکېدل سره خبر به وو چې موږ به وظایفه ته وکړو وظایفه به له موږ سره خبر شریکوله موږ به له وظایفه سره خبر شریکوله تاسو د دوی په ملګرتیا باندې څومره فخر کوئ دوی سره یو ځای په موږ الحمدلله په ده باندې بیخي فخر کوو چې موږ د 10 کلو انډیوالي ده او دوی الحمدلله 13 کاله جهاد کړی ده نو موږ یې مخ پورته پرې ګورو الحمدلله موږ ډېر ښه اتلان لرو الله پاک دې تل د تل داسې ژوندي لري پکتیکا کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر خیرالدین زکي وایي چې ذبیح الله مجاهد یوازینی کس و چې په سختو شرایطو کې له دوی سره معلومات شریکول او د دوی اړونده ستونزو ته به یې رسیدګي کړه هغه وویل چې په دې ولایت کې اوس هم خبریالان د معلوماتو په برخه کې ستونزې نه لري او په ډاډه زړه سره کولی شي معلومات ترلاسه کړي دا چې ټول هیوادوال به د دې شاهدان خصوصا هغه زموږ د ډګر خلک خبریالان موږ چې خپله دې برخه کې عمل ته کار کوو یا اوس پکې مصروف یو په تیر دولت کې یا که ورته وایو جمهوریت کې کله چې په پیښې کې دي کله چې به هغه څه د طالبانو اړوند کېدو د هغوی به مربوط وو
زموږ چې خپله د طالبانو هغه مشخصو کسانو سره چې دوی ویاندویان لرل چې مجاهد صاحب و احمدي صاحب و یعنی زه باور لرم چې د هیڅ یو خبریال معلومات مو نه وي ځنډېدلي حتی په ډېرو لویو پیښو کې چې موږ معلومات یا زنګ ورسره ولی یا موږ په واټساپ میسج پرې ایښی ده نهایت 10 دقیقې 15 نیم ساعت نه زموږ معلومات نه دي ځنډېدلي نو په هغه وخت کې زما په شمول ټول خبریالان ملګري د طالبانو لړخه هغه معلومات چې پر وخت ورسره شریک کېدو خوښ وو او په دې برخه کې داسې جدي مشکل نه و چې زموږ خبریالان ملګري دي هماغه وخت کې کومې جدي ننګونې سره مخ اوس چې اسلامي امارت راغلی دی په افغانستان کې تقریبا د 2 میاشتو کې ولکټینګ کړې ده اوس د مطبوعاتو برخه کې دوی معلوماتو ته لاسرسی کېدای شي که نه شي کېدای طبعا د خبریالانو کار دې سره و چې په هغه وخت یو جنګي وضعیت و خبریالان ډېر زیات مصروف وو یو لوري به یې له دولت نه معلومات اخیستو مقابل لوري به یې طالبانو نه معلومات اخیستو اوس تر ډېره د خبریالانو هغه کاري چاپېریال هم یو څه راکم شوی دی ځکه ډېر موږ د جنګ جګړې داسې څه معلومات خبرونه نه لرو چې هغه مثلا ډېر پکې طالبان مصروف وساتو یا د دوی ویاندویان مصروف وساتو یا زموږ ریپورټونه پکې په هغه برخه کې ډېر وي ډېرو کمو ولایتو کې دا لرو نیکه مرغه په پکتیکا کې د نوي نظام په راتګ سره تر دې دمه هېڅ ډول داسې امنیتي پېښه نه ده سوې چې هغه کوم خبریال ریپورټ کړي نو که داسې خدای دې نه کړي که داسې څه وي چې هغه د اوسني دولت د ویاندویانو یا د مطبوعاتو د برخې کارکوونکو پورې اړه ولري زه باوري یم چې هغه تېرو تجربو ته په کتو چې تېر وخت کې دوی له خبریالانو سره نږدې پاتې شوي وو په اوس وخت کې به هم خبریالانو سره هېڅ ډول ستونزه نه وي انشاءالله هر ډول معلومات چې وغواړي ورسره شریکېږي بل ځینې نورو برخو کې چې مثلا دوی سفرونه لري یا مثلا ځینې نور د بیا رغونې کارونه دي یا یو نیم وخت ولس ستونزې لري غوښتنې لري دولت نه چې کله موږ او نورو خبریالانو ملګرو په دلته په ولایتي کچه له مطبوعاتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده له نیکه مرغه په ورین تندي ورته جواب ورکړل شوی ده په وخت معلومات ورسره شریک شوي دي په دې برخه کې زما په نظر د پکتیکا خبریالان انشاءالله کومه ستونزه نه لري د یادونې وړ ده چې د افغانستان اسلامي امارت د اړیکو ټینګولو مسؤل محمد امین حذیفه اوس مهال د پکتیکا د اطلاعات و فرهنګ رئیس دی د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو همدغه جونګړه ده چې د پکتیکا ټولې ولسوالۍ د اطلاعاتو په برخه کې له همدې ځایه کنټرولې دي دغه پکتیکا کې د اطلاعاتو د مسؤل او د اطلاعات فرهنګ د رئیس حذیفه صاحب هغه جونګړه ده چې دی له همدې ځای نه ربیټر او ټولې مخابرې او د ټولو مجاهدینو ترمنځ اړیکې کور کولې د دې اتاق یا جونګړې جوړښت ډېر ساده شوی بازوان او دی خواته بنجخي که څه هم دلته اوسېدل خورا ستونزمن دي یو بالښت او ورسره خوا کې دوه هغه زړې بړستنې او په اصطلاح نیالګانې دي چې حتی ډېر خلک یې ځان ته نه اچوي دوی په همدغه ژوند باندې هم ډېر خوښ وو مګر کمال دا و چې د افغانستان د تیرې ادارې په ټولو امکاناتو سربیره چې امکانات انټرنیټ کمپیوټر او ورسره خوا کې مخابرې ډېر تخنیکي وسایل وو هغوی په اسانۍ خپلې رابطې نه سوای ټینګول او ډېره ستونزه به دا وه د دوی چې دوی دوامداره اړیکې نه ټینګېږي مګر د افغانستان اسلامي امارت په تشو امکاناتو په لږو امکاناتو له همدغې یوې کوټې نه د ټولې پکتیکا د اسلامي امارت د مسؤلینو ترمنځ اړیکې ټینګولې چې خورا نړیوالو او په ټوله کې افغانانو ته د حیرانتیا خبره وه او خبره دا هم کېدله چې دا اړیکې له بهر د کنټرولېږي اوس موږ دغه ریپورټ په انځوریز ډول تاسو ته وړاندې کړو تر څو د ټولو ذهن ته دا خبره وړاندې سي چې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو له همدغه ځای نه په خپلو امکاناتو او په کمو امکاناتو باندې ټولې اړیکې په ښه کیفیت په اعلی کوالټي باندې سره وصلولې رحیم خان خوشحال د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د پکتیکا خیرکوټ ولسوالۍ